دوهم واده د سړي عمر زیاتوي. دا چې دوهم واده ولې انسان ته فایده کوي او د سړي عمر ولې زیاتیږي، دا ټول معلومات په همدې ویډیو کې راسره وګورئ. سلام ستړي مشئ، زموږ شبنم ګل چینل ته په خیر راغلی. دوهم واده د سړي عمر زیاتوي. دوهم واده د نجونو زیاته فیصدي راکموي. دوهم واده د نجونو د کمښت له وجې د دوی قدر زیاتوي. د برطانیې د شیفیلډ پوهنتون څېړونکي د دویم واده د ګټو په اړه تر یوې څېړنې وروسته اعلان کړی دی. دغه څېړنه د روغتیا د نړیوالې ټولنې لخوا د چمتو شوې یوې احصایې پر بنسټ ترسره شوې. نوموړې ټولنې دغه احصایه په هغو هیوادونو کې چمتو کړې چې ګڼ وادونه پکې مجاز دي. د روغتیا د نړیوالې ټولنې په راپور کې د ګډو وادونو د مثبتو پایلو یادونه شوې او ویل شوي چې د دوه ښځو د خاوند د نورو کسانو په پرتله د 12% په اندازه زیات عمر لري. ډیلی میل ورځپاڼه د یادې څېړنې په استناد لیکلي، کوم سړی چې څو ودونه کړي وي د سپینږیرتوب پر مهال یې ښه پالنه کیږي او زیات عمر کوي. همدارنګه د برطانیې په پتسپا پوهنتون کې د ارواپوهنې ډاکټران وایي که ته څو ښځې ولرې نو ښه به پالل کیږي او تر ډیره به ژوندی وي. نوموړي د څو ودونو د فایدې په لړ کې زیاتوي. موږ ته دا ثابته شوې چې ان که چیرې یو مجرد سړی له یو داسې چا سره مقایسه کړو چې یو واده ولري، د یو واده د خاوند عمر لا د مجرد په پرتله زیات وي. د یادونې وړ ده چې دغه څېړنه په مجموعي توګه د استناد وړ بلل شوې او ممکن په استثنایي حالاتو کې د مقایسې نتیجه بل ډول وي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. خو د دې وکړې ویډیو نه مو مطلب اخیستی وي. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ شبنم ګل چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو ښې جاري.